لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دا خدایم مجرم شوی دا بندم مجرم شوی او بیا به د لګاک نه دي خلک وي ظالم دی ډېرې پیسې اخلي یاره هغه دوکمار دو نمبر شی خرڅوي او چې دا کم سړی سوچه کار کوي لږې پیسې ګټي نو دې به لږې ګټي خو ګاک به یې ډېري نو شی به ډېر وله راځي سودا به یې ډېره خرڅېږي خوا به یې ګټه کېږي نو چې څوک به لومبې راغی او د شاجي صاحب په پڼ باندې به یې ګوتې کېښودې نو پڼ به دا د قانون نو ده به څه چل کو ده به هغه پیسې جمع کولې چې په 2 پیسې 3 پیسې به پڼګیا دروازې خرڅول پیسې به جمع کولې نو چې جمع به یې کړې نو هغه به 3 سې کړې بیا نو یوه حصه به یې په خپل ځان او په خپلو بچو خرچ کوله یوه حصه به یې په خپلو رشتهدارانو او ګاونډیانو خیرات کوله د ګیا پیسې او یوه حصه 3 حصه به یې جمع کوله نو کال پس به د هغې نه لږې پیسې جمع شوې نو د دارالعلوم دیوبند استادانو له به په هغې ډوډۍ کوله کال کې به ترې څه پیسې جوړ ډوډۍ به څه وه قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکي ویه به څه چرګان پولو نه نو ساده ډوډۍ به وه وی قسم دې مونږ به د شاجي صاحب د ډوډۍ یو کال انتظار کوو چې د شاجي صاحب دعوت به کوي او کومو خلکو له به یې ډوډۍ کوله دارالعلوم دیوبند او د دارالعلوم دیوبند استادانو به وې مونږ ورته انتظار کوو چې ډوډۍ به کوي وی دا ولې وی نه پکې ګډانو نه چرګانو نه پولونه خو مونږ چې به هغه ډوډۍ وخوړو زمونږ په زړه کې به هغې کوم نورانیت او برکت پیدا کړه دا په بل خوراک کې نه وه ډوډۍ به موږ خوړه نو زمونږ په دې زړه کې به عبادت ته شوق پیدا کړي دې زړه کې به م یو نورانیت محسوسو ولې سخي یو ځل یو تانهدار صاحب راغی شاجي صاحب چې څنګه یا راوړه شاجي صاحب دا مونږ کرے اوسه تانهداران خو زوره وړي گیا یو تانهدار صاحب کرے پنډو غوردو مفتو کې شاجي صاحب راغی کېناست تانهدار صاحب کور ته لاړ حبیبي ورته وي دا ګیا یې د چا نه اخېستې ده وی ولې وی هغه هسې خو نه خوري هسته ګیا چوم نه خوري څه چل دی پې کړی وی نه دا خو د هغه شاجي صاحب ګیا ده هغه ته خلک پلین کې ولاړ هر سړی پې جګړې کوي وی دغه دې وګوره استا چې وس نه خوري تانهدار شاجي صاحب په سوال جواب ولېږی وغوښته شاجي صاحب هغه ګیا دی څنګه د بین دې پکې که چې څښابوټي دې پکې اچولی دی څه شی دی زما اس به خو یې نه خوري صاحب پیسې راکړه چې وبه خوري پیسې راکړه ډېره ښه پیسې وله ورکړې چې پیسې ورکړې شاجي صاحب ورغې هغه اس دی په شا یو ډب ورکړې بچې خوره مونږ ته خپلې پیسې میلو شوې اس ګیا شروع کړه وایه که نه دومره عبادتونو باندې دومره زبرګ د سړي نه چې اس دې د هغه ګیا نه خوري په ډېرو عبادتونو کې دومره زبرګ نه جوړوي دا د سخا ده اوس سخا څه شی دی نو مونږ خلک وایو چې ګنې سخا دې ته وایي چې چا له مال ورکړي نه ګورې خطا نه شي زمونږ دې کتابونو د سخا یو خپل تعریف کړی دی اعطاء ما ینبغي لمن ینبغي چې چا سره کوم شی مناسب دی هغه له هغه ورکړي دې ته سخا وه یو سړی اوږې د ډوډۍ ورکړي دا سخا شو د یو سړي جامې نشته او تا جامې ورکړي دا سخا ده یو سړی اوږې دی او ته وله پرتوب کمیس ورکړي دا سخا نه شوه هغه له ډوډۍ ورکړه یو سړي د دین یو مسلې ته حاجت دی او تا ورته د دین مسله وښوله دام سخا ده یو سړي ته د مونځ وښه دام سخا ده یو سړي ته د قرآن وښه د دې نه غټه سخا بله نشته یو سړي ته د پیغمبر علیه السلام مبارک احادیث وښول او فقه دې ورته وښوله دا سخا ده سخا دې ته نه وایي چې صرف مال ورکې اعطاء ما ینبغي لمن ینبغي چاله چې کم شی مناسب دی هغه وله ورکې هغې ته سخا وایي حضور پاک مبارک وي ډېر زیات سخي و ولې مالونه به یې ورکول لیکن علم یې خلکو ته ښودلی ده قرآن یې ښودلی دی وحی یې ښودلی ده احادیث یې ښودلی دي حکمت یې ښودلی دی اخلاق یې ښودلی دي د دین مسایل یې خلکو ته ښودلی دي نو د دې نه غټه سخا بله نشته یوازې د مال نه سخا دې ته وایي مولیان صاحبان ګورې په ټولو کې تاسو وایي مولیان بخیلان خلکو کې مشهوره داسې د مولیانو نه زیات سخا ته خیال ورسو شته ولې درته دلیل وي زه دا زما دعوه
چې د علماو نه زیات سخیان په مخ د ځمکه بل څوک نشته. ولې زیات سخیان دي؟ دا دین تاسو ته چا ښودلی دی؟ بې پیسې یې درته ښایي، دا نه طالبانو ښودلی. دا سخا شو که نه؟ قرآن یې درته ښودلی دی، احادیث یې درته ښودلی دي، او د حضور پاک اخلاق درته ښایي. دا سخا شو. او خیراتي درته ښایي. ډاکټر صاحب له چې لاړ شي او ته وایې چې ما ته یو نسخه ولیکه زه بیمار یم، پیسې د نه څونه دي؟ 200 روپۍ فیس ته نه دي، 400 فیس ته نه دي، 500. او ښه په خوشحالۍ والا ورکوي. او دا دې چېرته منو چې ډاکټر صاحب ډېر بخیل دی، خلکو نه پیسونه اخلي. وکیل منه نه دي فیس ډاکټر اخیستل، هغه تعلیم کړی دی، فیس به خامخا اخلي. وکیل صاحب له لاړی او هغه ته وایي زما دا مشوره ماله راکړه، دا مقدمه ده وبه ګټم که نه. هغوی 500 روپۍ فیس مخکې ورکړه، 1000 روپۍ فیس مخکې ورکړه. دا دې ونه وایي چې دا وکیل صاحب خو بخیل دی، خلکو نه پیسې اخلي. نه، هغه تعلیم کړی، دفتر یې کولو کړی دی، خامخا به دا پیسې اخلي. پیسې د نه دي، الله درته خبره ښایي. او ملا صاحب له چې ورشي او د مسلې تپوس کوي، پیسې درنه چاته غوښتلې؟ ووایه ما ته. او که درته ووایي چې وروره یو 10 روپۍ راکړه، ماشاءالله خدای گواه دی که جمعات کې مانده ته پرېږدي، اوس پیسې غواړي. دا ولې دین قدر مونږ سره نشته؟ ما سره د وجود قدر دی، نو د وجود د مسلې تپوس چې د ډاکټر نه کوم نو پیسې ورکوم. ما سره د دنیا د ځمکې کور قدر دی، نو وکیل له چې د مو تپوس دی کوم نو پیسې ورکوم، پې خوشحالېږم. او د دین قدر نشته، که د دین تپوس د ملا نه کوم 2 روپۍ رانه غواړي نو بیا ورپسې کنځل. د بدن را سره قدر شته، د ځمکې قدر شته، د کور قدر شته. وکیل لم په هغې پیسې ورکوم، ډاکټر لم ورکوم، انجینیر لم ورکوم. چې څوک نقشه د کور جوړوي هغه آرکیټیکټ چې ورته وایي هغه لم پیسې ورکوي. لیکن ملا صاحب پیسې نه غواړي، هغه راته خیراتي د دین مسله بیانوي. کله داسې به ما ته وښایې چې څومره مفتیان دي او تاسو ترې مسلو تپوسونه کوئ، څومره هغې وخت لګي، کتاب به ګوري، مفتوه دله لیکي، کاغذ دله خپل استعمالوي، پن دله خپل استعمالوي، په هغې کې ملا پسې خبرې کوي. ملا سخي نه دی. ډاکټر پیسې اخلي، هغه سخي شو. وکیل پیسې واغېشتې، هغه سخي شو. انجینیر پیسې واغېشتې، هغه سخي شو. ملا دته د دین مسله د خدای او د رسول د کتاب خیراتي وښول، هغه بخیل دی. مونځ یې درته وښوه، بخیل دی. د جنت لار درته ښایي، دا بخیل دی. خدای ته دې مخامخ ودرېږي، دا بخیل دی. د بچو درته اخلاق ښکلې اخلاق جوړوي چې دا بچي دې خشته اخلاق جوړ شي، دا بخیل شو. بچی له نیکان جوړوي، دا بخیل شو. جنگ جګړو نه منې کوي، دا بخیل شو. 1 غنټه وکیل په 5 منټو کې څونه پیسې اخلي، ډاکټر د 5 منټو ټیټه څونه پیسې اخلي. هغه په جنازه کې درته 1 غنټه تقریر کوي. څه درته وایي؟ چې خدای ته نیغ شه، اخلاق ښکلې کې او قرآن زده کې او دین زده کې. هغه بخیل. په دې منطق نه پوهېږم چې دا خلک نه پوهېږي که موږ نه پوهېږو. بخل دې ته نه وایي. زه یم د علماو نه زیات سخیان قسم دی که په مخ د ځمکه څوک شته. د علم سخا خو دوی کوي، د قرآن سخا خو دوی کوي. او که ته وایې د مال نه کوي نو غریبانان دي، تاله څه درکوي؟ خو ستا جومات کې ډېره دي، ته ورله تنخوا ورکوې، هغې څه دومره وسره دي چې تاله هم دله مونځ درکوي او هم درله جنازې کوي او هم دله ختمونه کوي، هم درته دعاګانې کوي، هم د بچي نیکان کوي، هم تا نیک کوي، تقریرونه جنت لار درته ښایي او پیسې دې نه درکوي. دا فضول خبرې دي، ټولې فضول خبرې دي. نو سخا دا قیمتي شی دی. څوک چې سخا کوي حکمت یې دا دی، مال سره به مینه کموي، او چې دا جمع کوي یې که نه د مینه مال سره ډېر. سخي سړي نه که مال لاړ ړه به یې ورپسې نه خفه کېږي. او بخیل نه چې 10 روپۍ هم روکې شوې، هارټ اټیک پې فوراً سمدم روان دی، پیسې رانه روکې شوې. سخا دا د مسلمان صفت دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته هم دقه چل ښولی، د سخا چل یې ورته ښولی. بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک بی بی ده، او ډیره زیاته نیک بیبیانې ټولې نیکانې وې. د نبی علیه السلام د زمانې نه پس روجې ده، چا مال لولې، عبدالله ابن زبیر دی خورایي و هغه بلا مال لولې، چې راویلېږم خادمې ته وې اشابه خیرات کا، په کاسو کاسو یې ویشته خیرات یې چې خیرات یې کو اخلاص شوی. او دې کې مازدیګر ماښام بانک ته وخت پاتې دی، وی د خوراک سره وړه چې روجه پې ماته کړو، پیسې نشته کور. نو خادمه ورته وایي صاحب بلا پیسې دله رالې، ټولې دې خیرات کړې. نو 1 روپۍ به رتې پرېښې وې چې په هغې خو هم ځان له روجه ماتې راوړې وې. نو دا ورته وایي ما ته د هغه وخت ولې نه وې چې اوس راته وې چې مال به راغې د حضور پاک داسې تربیت او داسې غېږه وه چې بیا به تې ځان یېرو چې زما روجه ده او ماښام به مې ډوډۍ ته ضرورت. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
د ټولې کوفې د خلکو د غریبانانو لیسټونه ورسره پراته په اخترونو کې او په رمضان کې دا به جامې لیږلي یو کس ته به ورکول او په کاسو کاسو روپۍ به یې لیږلي یو کس ته به یې ورکول دومره سخا وه پکې 100,000 روپۍ په یو سړي باندې قرض یو ځل ورسره په لاره کې مخامخ شو سړی دې په دا کوڅه کې پټ شو امام صاحب ورمنډه کړې د مټې ونیوه وی ملګري دا په کوڅه کې رانه ولې پټ شوې وی صاحب ستا را باندې یو 100,000 روپۍ قرض دي درهمه ګورې را سره نشته نو د حیا راځي چې در سره مخامخ کېږم نو چې کله هغه پیسې ګوتو له راشي بیا به در سره ملاقات کوم امام صاحب ورته وي ښه وی زما د قرض د وجې به یو مسلمان د مسلمان سره ملاقات نه کوي د الله په رضا مې درته وبخل مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جماعت کې ناست یو سړی ولره یو سیټ خو په غلط نیت راغی دا د علما او بزرګان دا د کشف او د کرامت خاوندان دومره روپۍ ولره وی صاحب دا روپۍ مې راوړې دي دا د خدای په لار کې قبول کړه وی زما ورته دې وخت کې اجت نشته بل چا اجتمن لی ورکړه هغه ته پته وه د کشف خاوندو چې دا په ما څه دې دغه کوي امتحان کوي ازمایش کوي وی ښه صاحب چې ستا ورته اجت نشته نو د مدرسې په طالبانو وویشه وی چې زما په لاس یې ویشي په خپله راشه سارې پې وویشه ما په لاس یې پولې ویشي په خپله راشه وویشي دا سړی لاړ او لکه وایي چې ولې که مولانا صاحب زما مخکې نالې چې وروستو بیا یې که نه نو چې دی وته نو د مولانا رشید احمد صاحب پڼې بار پرتې وې هغه روپۍ والا په هغه پڼو کې وغورځولې او لاړ یو ګوټ کې پټ شو چې زما په مخ وړاندې خو یې نالي ګورم چې اوس بیا لي که بیا نالي د چې هغه خپل عبادت خلاص که او بار را روان شو روزي او پڼو کې خپه منډي نو هغه ټولې د روپو ډکې دي په روپو کې غیبې روپۍ دي د پاسه پرتې پڼو کې غیبې دي پڼې یې راواغېستې او په هغه ځای یو سنډل عجیبه ټکې یې وی ای ګنده ماله ای ګنده ماله چې څوک در پسې منډې وی تختې ته ځان نه ورکې او چې څوک در نه تختي د هغه د پیزار سلامونه کوي دا روزي د چا طرف نه ده د الله رزق خو خدای ورکړي دا د بنده په اختیار کې نه ده شکر دی چې دا هوا اوبه رزق دا د بنده په اختیار کې نه دي که دا د بنده په اختیار کې وي خو دا خلک به د خلکو وجلې وي دا د الله په اختیار کې او د الله او د رسول وینا ده چې د الله په لار کې د څومره خرچ وکړو او څومره پیسه دې ولګوله د هغې عوض بدل خدای په دنیا کې هم درکوي په آخرت کې به نو سخا قیمتي شی دی د الله د طرف نه حکم هم دی او د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه هم ده او د ټولو صحابو دا یو طریقه وه حضرت عثمان رضی الله عنه مدینه منورې ته چې راغی ډېر مالدار و چې مدینې شریفې ته راغی نو مدینې منورې اوبه ترخې وې بعض یو څو کویانو پکې چې هغه خواږو نو یو کوی د یهودي که هغه به کله خوښه وه خلکو له به یې اوبه ورکولې که به یې خوښه نه وه نه به یې ورکولې نبی علیه السلام وفرمایل وی دا کوی که چا واغېشتله به خدای ردې په عوض کې جنت ورکړي حضرت عثمان ورغی یهودي ته یې وی دا کوی خرڅی نه وی نه وی ګوره را باندې خرڅ کا وی نیم به د باندې خرڅ کړم نیم دا معنا چې یو ورځ به ته بس کړي یو ورځ به ته زه وبس کړم وی ډېره ښه ده نیم یې واغېشته وی یو ورځ به ته زه وبس کړم یا زما په اختیار به هر څوک چې تسکي یو ورځ ته نیم یې واغېشت اعلان وکړه حضرت عثمان رضی الله عنه وی دا پلان کې کوي ما نیم واغېشته نو زما د طرف نه ټولو خلکو ته اجازت دی که مسلمان دی او که کافر وبه ته وړی نو خلک به د عثمان رضی الله عنه په هغه نمبر کې راتلل او به به وړی او منګي به یې ډکولې د یهودي په نمبر کې څوک نه راتلل ځکه هغه به د پیسې اخېستې نو خلکو وایي چې دی ورځ مخکې به منګې ډکو که چې یهودي ته پته ولګي زما نمبر خوشحال شو څوک نه راځي عثمان رضی الله عنه پسې لاړ وایي دا نیم باقي مو واله وایي باقي مې مو واغېسته ټول کوی د الله په نوم وقف کړه دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وی چې کم شی د خوښي د الله په لار کې خیرات کې هله به درته نیکي ملاویږي او ثواب یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه جومات ته مخامخ د هغه باغ و بیرحا یې نوم و راغی او هغه باغ مکمل حضور پاک ته وقف که وی د الله رسوله دا باغ مې د خدای په نوم وقف که ځکه الله وی چې کم شی د خوښي هغه د خیرات که الله به اجر درکوي دا باغ زما خوښ دی د خدای په نوم ما وقف که ستا چې چاله خوښي ولی ورکه حضور پاک ورته وی نه ستا تربوران غریبانان دي ما ستا خبره واورېده او دا دې په خپلو تربورانو کې تقسیم کړه
نو خیرات صدقه ثواب ګټه سخا کوه خو ګورې د خدای په نوم د ریاکارۍ نه زمونږ د جنازو سخات نه ګورئ د جنازو سخات څه دپاره د خدای دپاره نه دی تاسو چې د سخاتونه ورکوئ هلته په مړي قرض پورې دی قرض ورله نه خلاص او پیټی صابون وړئ او که مونږ چاته وایو چې لکه سړی یتیمانان دي او غریب دي او مه یې کوه یاره وایي خلک به څه وایي خلک به وایي چې مور یې مړه شوه ډوسې یې ورپسې ونه کړل پلار یې مړ شو ډوسې یې ورپسې ونه کړل نو چې دا دې نیت وکړه چې خلک به څه وایي نو هغه شی دې ټول ډب ته غورځوه دوکاندار ته جلال چې لکه وي دغه سخات صابون راکړه ښه بېکاره کپني سان راکړه چې هغه ښه بېکاره سان کپني سان مور پلار ته ماچوه ښکلې جامه ورته واچوه چې په ژوند کې انسان کومه جامه اغوندي نو کفن به د هغې نه جوړوي په ژوند کې خشته جامه اغوندي ښکلې کفن وله جوړ کا وایي نه کفني سان راکړه نو خیرات د خدای دپاره کوئ صدقه او سخا د الله دپاره کوئ چې الله پرې خوشحاله شي او ښه شی ورکوئ یو سړي چې دی نو یو ماشوم جومات کې استاد له دغه راوړه پلیټ کې خوراک راوړه چې پلیټ کې خوراک راوړه نو هم څه بېکاره غوندې خوراک و بینتې ته هغه کاسه د هغه ملا صاحب د لاس نه پرېوته د هغه امام د لاس نه په ځمکه ماته شوه ماشوم په ژړا شو کاسه دې ماته کړه په ژړا شو هغه ملا صاحب ورته وایي څه قیمتي خوراک دې پکې راوړه هغې نه خو بینته نیکبخته او کاسه ده چې ماته شو خو بله بدله پیدا کړم که نه جاړې ولې وی نه وی دا زمونږ سپي ته په دې کې ډوډۍ ږدو هغه د سپي کاسه دې راله ماته کړه دغه زمونږ خوراک زکات کې هغه غنم ورکوئ چې ټول د ګونډي ډکي او بېکاره شي او طالب له هغه ډوډۍ چې کومه سوي وي او هغه چی ورکوئ چې هغه کم کې اثر راړو دا مه کوئ الله د رضا دپاره کوئ هغه چاله ورکوئ چې کم خدای ته زیات نږدې وي کم په عبادت کوي کم منځ کوي کم روژه نیسي نو خدای د چا مال نه ضایع کوي او نه د خدای نه پټ دی نو حضور پاک مبارک فرمایي السخي قریب من الله سخی الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی بعید من النار اور نه لرې دی او بخیل دا بعید من الجنه جنت نه هم لرې دی بعید من الله الله نه هم لرې دی او قریب الی النار اور ته نږدې دی دعا کوي چې خدای مونږ کې سخا پیدا کړي الله مونږ د بخل نه وساتي الله مونږ له د دنیا او د آخر خیرونو او برکتونه راکړي د دنیا او د آخر د مصیبتونو او فتنو نه الله مونږ محفوظ وساتي چې څوک مریضان دي الله تعالی ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران یې تنګ دسي حلال او فراخ رزق یې نصیب کړي الله زمونږ د مسلمانانو منځ کې چا اختلافات دي الله هغه اختلافات په خوشحالو باندې بدل کړي زمونږ د زړونو نه بغضونه حسدونه وباسي د مخلوق د شر نه وساتي او په دې وطن کې هم د قرآن او د سنت نظام راولي امن او امان پکې راولي الله چې د چا په زړه کې څه حاجتونه شریعت سره موافق دي ولې پوره کړي مبارکه د جمعې ورځ د ربه چې د چا په زړه کې څه حاجتونه ته ولا حاجتونه پوره کړي الله موږ د خپل قهر او غضب نه په دواړه جهانه کې وساتي او د دواړو جهانو خیرونه برکتونه هم نصیب کړي او زموږ د مال خرج د خپل رضا دپاره نصیب کړي او کم ملګري چې حج د بیت الله له تللي دي دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې د قبول شوي حج سره واپس راوستلی مونږ او تاسو ټول د خدای پاک هغه ځای له بوتلی کړي او الله یې د هغه ځای مینه زموږ په زړه کې پیدا کړي اخر وخت کې خدای په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله